تازه خبر چین باګرام اډه کې د طالبانو لپاره د امریکایي بې پیلوټه الوتکو ضد سیسټم نصبوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څو ورځې وړاندې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان د فضا کنټرول هم په خپل لاس کې واخلي. د ښاغلي یعقوب په لاسلیک خپور شوی دی مکتوب کې اوس لیدل کیږي چې نوموړي د امریکایي بې پیلوټه الوتکو ضد سیسټم فعالولو لپاره له چین څخه مرسته غوښتې ده او د نوموړي له ډاډ بریښي چې چین هم ورسره منلې ده. د معلوماتو په مطابق چین دا مهال له طالبانو سره کار کوي چې په باګرام هوایي ډګر کې دغه سیسټم ځای پر ځای کړي او په همدې موخه د نظامي او استخباراتي فعالیتونو لپاره دغلته میشت شوي دي. طالب مشرانو څو ځله ویلي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له لوري امریکا ته ورکړل شوو 2 اډو څخه د افغانستان فضا ته داخلیږي او خپل اهداف په نښه کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.